محترمو دوستانو د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ د کرمول کلي داګ ته راغلی یم او دلته راغلی یم یو ژرندې ته چې دغه ژرندې ته اوس مهال راننوت یو دلته به د دې ژرندې د مسؤلینو سره خبرې اترې لرو هیله ده تاسې راسې تر پایه پاتې شئ ګورو د دغه ژرندې د مسؤلینو سره خبرې کوو چې د دغه ژرندې چارې دوی څنګه مخته وړي دغه مشر ولاړ دی د هغې څه به خبرې وکړو دوی خوا راشه مشره چېرته لاړې دا خو لاړی ته راشه مشره ستړی مه شي جوړې اواز به دې لږ جګ غواړو چې دلته شور دی صحیح ده صحیح ده څنګه وضعیتونه دې څنګه دي خیر دی الله رحم دی خیر دې ښه دی الله رحم کارونه څنګه روان دي کارونه داسې روان دي چې څه پته نه لګېږي نو ټول ګډوډ دي نو ګډوډ دي څه مصروفیت لري هېڅ مصروفیت هم نه لرو هېڅ مصروفیت نه لري کور کې مشره دغه ژرنده ستاسې ده هو دا زموږ د ژرندې کارونه مو څنګه روان دي ښه دي ژرندې کارونه ښه دي ګزاره کوي ښه دي دې کې یوازې غنم اوړه کوئ نه دې کې غنم اوړه کوو جوار هم پکې اوړه کوو هر شی اوړه کېږي نو په دغه ډېره ښه ده د غنمو حاصلات څنګه دي ښه دي ګزاره کوي دلته تقریبا دغه دهقان چې دی ایستلی د همدې کې د دې کور کې هغه دیره دی دې کې فکر کوم 15 حصه اخلي 15 دړۍ اخلي او بس دلته ورته نه ځي دلته د کور دی همدا کار کوي نو په دې مصروف دی نو د دې په ترتیب مو پوهېږي چې دا غنم تاسو له څوک راوړي څنګه یې جوړوئ هغې نه پکې ګټه څه رقم اخلئ د دې ترتیب مو پوهېږي دا څوک چې غنم او جوار راوړي دلته تقریبا 15 دړۍ اخلي که نه 15 دړۍ د دوی هغه مز والي او بس دا دغه کې 15 دړو کې 15 یعنې 14 دړۍ هغوی ته پرېږدي او 15 دړۍ کې نو بس هغه دغه کې هغه دې واخلي او بس هغه ورځانه ژوند به په تېرېږي هغه به څه دهقان اخلي چې ماته راکړي تاسې مخکې یو دانونه نه وکړه چې تاسې شخصي برق دلته د ویالې نه ساس کړی که نه تاسې راسه ملګري شئ هغه د نږدې نه وي نو څنګه به شخصي برق هم دلته شته دی دغه دا ژرنده ده تقریبا 2 ناوې هم لګولي یو هم د ژرندې ته لګولي یو 3 ناوې دي یو باندې شړې اوبه بېږي او برق چې دی هغه طرف کې دی هغه ځای هلته برق دی دې ته توربین وایي که نه چې ورته وایي دې ته توربین وایي توربین دې ته وایي دې ته دغه ناوه کې دې باندې اوبه راځي او په دې ځای باندې ښه هغه یې راګوري په دې ځای کې وځي دا شاپونه دواړه دغه شاپونه چې دې ته وایي دې ته موږ دا بیټ لګولی ده او بس دغه 15 کیلو واټ ډینامو ده که نه بس همدې نه برق زموږ کور ته ځي او بس کور چې څه کار د ټول په همدې باندې دا خو ډېر کارونه دي چې دې کوو نو برق دا خو د دین ښکلا او دغه ماشینان چې ورته اغوستي دا خو به ډېر قیمت هم وي که نه خو دا هغه وخت تقریبا د دې خو ډېر وخت هم کېږي 1 څو روپۍ کلدارې باندې هغه وخت کې 1,50,000 او 40,000 داسې شوي هغه وخت کې مې دا اخیستی 14 کاله به کېږي 14 کاله مخکې تا دا برق ساس 14 کاله مې کېږي دغه فکر در سره څنګه پیدا شو مشوره چا درکړله چې داسې یو برق ته کولی شي په خپل کور کې ځان دپاره اساس کړي ده خو دلته مخکې نه د خلکو دا پروګرامونه ما ډېر لیدلي چې خلکو جوړ کړي وو تیار زما دا خپل ځای د اوبه هم ډېر اوچته نه رالیدلي بیا مال چې داسې د برق خو ډېر ښه شی هم دی خلکو چې مې ولیده بس ډېر په سهولت کې خلک ملازت هم په دې باندې دغه وکړه لاړم د ګجرو ګاډۍ پېښور کې مې دا دغه جوړ کړو ګجرو مردان کې دا شی مې مالته جوړ کړه او بس د هغه ځای نه مې دا سامان راوړو برق مې بیا خپله جوړ او د ژوند چارې دې په مطلب روانې کړي دي بلکل او دغه د ژرندې اوبه د کوم ځای نه راخېږي
دا دواړه یو ځای دي تقریبا پاس به وګورئ چې دوه ټانکې مو ته جوړ کړي یو ته یو جبار به وځو صحیح یو جان ته یارځه قدرمنو دوستانو تاسو دا ګورئ دا ته وایي ژرنده دلته به دغه کې غنم اچوي او بیا د دې نه لاندې دغه ځای ته ځي او هلته اوړه کېږي بیا ترې اوړه جوړېږي دوستانو اوس هم دغه ور ځای ته خیږو او هلته دا د ژرندې چې کوم دغه یې جوړ کړی دی بند یې جوړ کړی دی او د ژرندې ته اوبه تېرېږي دا تاسو ته د نږدې نه ښیو ښه مشره دغه د دا د ژرندې دغه ډنډ دی که نه او هغه چې دی دغه د بجلۍ باندې بس دلته د ورځې په دې باندې ژرنده چلېږي او د شپې پرې بجلي ده دا چې دی دا د ژرندې او د اوبو ته د برق ته د دواړه استفاده ته کېږي نه دا صرف د ژرندې دی او هغه چې دی بیا دغه د ځای بنده د دغه باندې دا وخت راغلی ده دا د بجلي کنه ها دا بندېږي بیا دا خلاصوي دغه دا چې داسې بند کړي ولا ډېر زور هم غواړي او بېرته به یې هغه خلاصوي چې اوبه ښکته لاړې شي که نه په هغې کې دی هغه برق ورکوي او دا دغه دی یو بل دی لاندې هغه ناوه چې دی هغه دغه د شړو اوبو ده بس هغې باندې شړې اوبه پرېږدي دواړو ته ضرورت نه وي هلته شړې دیږي او دا اوبه خو د دې پیج درې د سیند اوبه دي که دا د پیج درې د سیند اوبه دي دلته دې وله تېره شوې ده قدرمنو دوستانو تاسې دا وکتل د ورتګ ولسوالۍ کې د ورور ځان دپاره یو شخصي دا اوبه یې رایله کړې دوستانو اوس مهال دی خورا شوی دار دی قدرمنو دوستانو تاسې دغه ورور وکتو چې هم دلته کې یو ځان ته ډېر ارام او سوکاله ژوند جوړ کړی دی د هغې خپرونې هدف مو دا و چې تاسې ته وښایو چې د افغانستان کې په کلو کې او په بانډو کې د خلکو ژوند څه رقم تېرېږي او د هغوی رسم و رواج څه دی او د هغې رسم و رواج باندې رڼا واچوو د هغه ځای د خلکو په مشکلاتو رڼا واچوو همدارنګه د هغه ځای خلکو په وړتیاګانو باندې رڼا واچوو د هغې د وړتیاګانو نه تاسو خبر کړو زموږ په افغانستان کې په کلو په غرونو بانډو کې سربیره د ښارونو کې ډېرې وړتیاګانې پټې دي چې لا تر اوسه چا نه دي معلوم کړي که تاسې وکتل دلته کې د ژرندې نه څومره ښه استفاده کېږي او دلته د خپلې سیمې خلکو ته یو ډېره ښه زمینه د دې برابره کړې ده چې هغې غنم راوړي ورته وړي کړي او بیا هغه د خپل ژوند روزمانه چارې پرې مخته بوځي نو همدغه سربیره دغه ورور د دې سیمې دپاره یو شخصي خپل لګښت باندې یو برق ساز کړی دی چې هغه هم تاسې د نږدې نه ولیدو په اصل کې دا ډېره ستونزمنه خبره ده چې یو څوک دې دغه احساس پیدا کړي چې د خپل کلي او د خپل ولایت یا د خپلې ولسوالۍ دپاره د خیر جوګه وګرځي دغه برقونه هم تاسې ولید د افغانستان کې بیا ډېر خلک په ډېرو مشکلاتو ژوند کوي دلته د برقونو خورا ډېر مشکلات دي همدارنګه د جوارو یا د غنمو اوړه کول داسې کوم غټ ماشینونه نه لري یوازې همدغه پخوانۍ ورپاتې ژرندې دي چې د دغه ژرندو نه هغوی استفاده کوي او د خپل ژوند هغه چارې به مخکې وړي همدارنګه موږ راغلي وو نن
کرمول د ټپور ولسوالۍ کرمول ډاک سیمې ته دغه مخامخ چې معلومیږي دا ټوله سیمه د کرمول ډاک سیمې په نامه یادیږي. د ډیره ښکلې سیمه ده دوستانو، تاسې ګورئ د عکس کې چې دلته مختلف نیالګي خلکو کرلي دي. دلته بیا د ژوند چارې ډېرې په سختۍ تېرېږي، خو څه هم په سختۍ تېرېږي، خو بیا هم دا خلک د دغه ځای خلک د دغه ژوند نه ډېر راضي په دغه دي چې خپل حلاله نفقه پیدا کوي او د خپل ژوند چارې په مخ ته وړي. دلته نور هم ډېر مشکلات موجود دي، ولې که دلته یو چا نه پوښتنه کړي هغه خو طبعا وایي چې شکر وخت ښه تېرېږي، خو زمونږ په نظر باندې دلته د دهقانۍ په برخه کې، د ژرندو په برخه کې، د برق په برخه کې ډېرې داسې نور مشکلات هم دي. زمونږ د خپرونې هدف همدا دی چې موږ د افغانستان په کلو بانډو په هغه سیمو کې وګرځو چې ډېرې ورکې سیمې دي، هلته د خلکو وړتیاګانې پټې دي، هلته ډېر مشکلات دي، ولې تر اوسه کې څوک نه دي خبر. او د دې سربیره د افغانستان د دود او د دستورو په هکله د خلکو سره خبرې اترې وکړو او هغه تاسو ته ورسوو. نو له تاسو هیله کېږي چې زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په عاجلۍ سره در ورسېږي او هم معلومات ترلاسه کړئ، هم زموږ د ویډیو نه خوند واخلئ. تر بیا چې زه څخه رحمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې مو پاک څښتن تعالی سپارم. خدای پامان.